السلام علیکم. ستړي مه شه یاست، زیاتونه مو شه دي. خدای مو غم راکړي، سلامت اوسئ. وبخښه غرمه مې د هلک په لاس یو 4 لکه ډالر در واستول. دا در ورسېدې؟ سېدي. ډېره مننه، ډېره مننه. پروا نه کړي د الله زره ډالره بس هغه زما د خوا یو بخششي ورکړه مزدورانو ته. الله زره ډالره مه راستوه. داسې دلته د زما کشر ورور مې استولی دی دوبۍ ته، نو هلته مې یو نوی کاروبار شروع کړی دی. بس یو 100-250 لکه ډالره مې ورې بندي کړي دي. بس سیدي د خیره سره. خدای مو غم راکړي، خیر اوسې. په مخه مه شه، په مخه مه شه. هلکه یو ګیلاس اوبه راوړه. خیر اوسې. دا کار سم کوه که نه بیا دې پسې اخلم. هلکه ولاړ شه هلکه، اورې هلکه. څوک مې درته وویل چې ما لوړ شه دا چایبر واخله چای پخې کړه. ته دلته خوب ته راځې که خیالو ته راځې او که کار ته راځې؟ یا کار ته راځم خان صاحب. ولاړ شه پورته دا چایبر واخله. دا ته کار ته را روان یې. ته دلته راسې موږ ته خوبونه کوې. وای د مسکین بخت یو ګړی ارمان چې زه هغسې خان وای او تا چې داسې اوبه پر ما پاشلې وای، بیا به ما ستا سره کتلې وای. ایلاکه ته نو د ده چمونه مه کوه، پر تا نو زورور یم.